بیګا یو غوټه پیاز مې درکړی دی روزان بچو ته مې ورکړی ما دا خو دې سره ډوډۍ وخورئ ښه جامه نه شو اغوستلی چې د زاړه کالي او بلې راکې هغه غوندوني وي کالي نه شو کولی ما تاسو خلکو سره سیالي مه کوئ خلک باید شی کوي چې د پلار د وسه نشته دی دا یو رقم ګولي دغه هم نشم اخیستی 40 روپۍ په اخر ورکوي اجنور خیریا بنسټه شکامیاب په هر میدان شکامیاب په هر میدان د فقیر ولزغم خواره نظر السلام علیکم شهرمان صاحب جوړ اوسئ بخیر قربانا د مسلم وکړی خدمت د حاجي نور خیریه بنسټ لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو موږ راغلی یاستو نن بلنغر ساحه کې چې بانډه کلی ورته وایي له یو کورنۍ سره چې ډېر په مشکلاتو بوغ دی او دوی د سره موږ د نږدې نه لیدلو کو چې تاسو پورې د دې د غږ هواز او د دې د حالات تاسو وګورئ تاسو سره را شریکه کړو مورکۍ تا مشکلات مشکلات وروره دا دی مخکې سړی مې قبایلو مرکب کې هغې نه یې اوس ویستو دا شپږ میاشتې کېږي په کور ناست دی و چې توپ کوي کله 10 روپۍ کله 20 روپۍ کاري د هغې په هغې باندې نه غوړي کېږي نه وړه کېږي وروره چرې وړو بیګا یو غوټه پیاز مې درکړی دی روزان بچو ته مې ورکړی ما دا خو دې سره ډوډۍ وخورئ هغه یو غوټه پیاز سره دوی ډوډۍ وخوړل او که مکانان ویده شو نه د وړو درک شته دی نه د غوړو او بس وخت یې مه دی تېروو پرون لږ بانجان مې سړي ته چا ورکړو خوشې ورته فقیر ولزغم خواره ته نظر ته نه قربانه ته نظر ته د خپل د ژوند نه راضي که ناراضه یې خورې خپل د ژوند نه ناراضه یم وروره خلک تعلیم وکړي ماشومان مکتب ته ولیږي کورس کې واچوي ورته موږ اوس نه لرو چې خپل بچي ورباندې کورس کې واچوي ورباندې مرتب ورباندې قلم کتابچه غواړي هغې ته هم وسه نشته دی چې ورته یې ولیږو ښه جامه نه شو اغوستلی چې د زاړه کالي او بلې راکې هغه غوندوني وي کالي نه شو کولی بچي مې دغه شکېدلي کاليګان که مخانان اغوندي په دې کې موږ ژوند تېروو بیا اختر کې دا یو شي نه که په خدای کې موږ راوړي میوه دانه څه شی موږ نه دی راوړی همداسې هم تېر کړم دا اختر موږ ورباندې او نه کالي ماشومانو ته کړي دي بچي مې راته وایي مورې خلکو کالي وکړو خلکو بنګړي واخېسته مورې خلکو دا شی واخېسته ما تاسو خلکو سره سیالي مه کوئ خلک باید شی کوي چې د پلار د وسه نشته دی شکر لویه خدایه په ژوند کې تا سخته او د غم او د درد ورځ داسې ورځې همدا کورونا مرض چې راغی زه یې پخپله نیولی وم میړه مې مریض و بچي یې راته ونیوله ټول د مخې مریضان وو پراته د خدای لیده پراته وو بې دوا او بې خوب بې بده وخت و تېرېده الله پاک خپله شفا موږ ته راکړه یو روپۍ قرضداري مې سره چا ونه کړه په داسې مرض کې باندې ټول د مخ پراته وو بې به ګرځېدی نه شومه سړی مې زه الله رحم وکړه په خپله بې دوا او بې خوبه د ښه شو مسلم وکړی خدمت الله دې تل لره آباد د مسلم څومره ته دردېږي څومره کړېږي او څومره حالات در باندې بد قرار لري د اقتصاد له تکلیفونو نه څومره ته رنجېږي زه تقریبا د 18 کاله 11 کاله کېږي پاکستان نه راغلی هجرت مې کړی بېرته راغلو که نه هجرت مې کړی تېر و بېرته راغلو دونه سخته په ما باندې تېره شوې نه لکه 2 کاله اوښتې په ما تېرېږي اعصابو تکلیف مې د همدغې وجې نه پیدا شوی دی چې فکر کوم چې ماشومان د رزق ګټل خو په ما باندې فرض دی زه دا څنګه وکړم کوم ځای نه پیدا کړم مخکې خلکو رانه قرض پیسې غوښتلې راکولې اعتبار یې لرلو اوس اعتبار څوک راباندې نه لري وایي چې قرض ورته کړو ما ته وایي چېرې بوټه منډي ته ځه چې دغه ماشومان ټاکوم راټاکوم غوسه ورته کوم او چې کله دوا خورم بیا ښیم خو نه شم اخیستلی دا یو رقم ګولي دغه هم نه شم اخیستی 40 روپۍ په اخر ورکوي
او مکمل نسخه خو بیخي اخیستی نه شم دغه هم نه شم اخیستلی یو پاکټ ګولۍ د فقیر ولس غم خواره نظر تنا قربانه تا نظر خپل حالات ته چې ګورې څومره ته دردېږي څومره ځورېږي دا خپل خویندې چې ګورې مخکې مکتب ویلی خو پلار سره مې وسوله اوس نه مکتب ته نم د هغې په ځای موجتوب ته ځم کله مې پلار کله زه 20 روپۍ 10 روپۍ راوړو کور د هغې باندې ترکاري وارو چای به والو مونږ پرې خپل ژوند نه مونږ ډېر ناراضه هستو د هغې باندې یو بوجۍ وړم نه کېږي بوجۍ دومره قیمته شوي د هغې باندې مونږ وړو نه شو د غوړي پرې نه شو اخیستلی نور ملګري مې ګورم هغوی د ځي کورسونو ته ځي مکتبونو ته ځي زه نه شم کولی چې لاړ شم هلته ځکه چې کتابچې وسه نه لرم قلم وسه نه لرم د استاد ته فیس وسه نه لرم نه انډیوالان دا اوس راته کورس به شروع زه به به چی شروع کړم چې ما پیسې را سره نه دی به چی شروع کړم د مسلم وکړی خدمت الله دې تل را آباد د مسلم وکړی خدمت مینوالو د حاجي نور خیریه بنسټ لیدونکو موږ هغه کورنۍ پسې ګرځو لکه چې اوس تاسو موږ سره ګورئ چې ناز دی خپل د زړه درد خپل د زړه حالات وایي نور دغه مستحقینو پسې موږ ګرځو او تاسو ته موږ د دې د غږ تاسو ته غوږو ته او تاسو ته مخامخې په لیدلو کې درښیو نور تاسو له وسه چې څه کومک څه امداد هم د وسه کېږي جاني یا مالي کومک منډه تړ د دې ورونو سره کولی شئ نورې تاسو دا صدقه رد بلا دی الله به په تاسو رحم وکړي او که په خارج کې پراته استي ورونو لمک په تاسو غږ دی که په داخل کې شتمنۍ لرې لمک ورونو پر تاسو لمک غږ دی چې لمک سپینګیري لمک پلاران لمک مورګانې لمک خویندې لمک اولادونه لمک ورېګونه په دغسې حالاتو کې قرار لري چې د بیګا د خوراک څښاک چې نه لري تکلیف یې د اعصاب پیدا کړی خوراکه مواد رسیدګي ورته نشي کول له تاسو جار شم د حاجي نور خیریه بنسټ فیسبوک پاڼه کې نمبر لیکل شوی د هر د کور د دې کورنۍ لپاره هر څوک چې مرسته کوي نور په هغه نمبر د اړیکه ونیسي خپل دا صدقه دی وسپاري چې د کورنۍ ته موږ وسپارو جارم شم مننه خدای پامان خوار غریب دکړو خوشاله د مظلوم یتیم خیر خوای په هر چای ته ډېر ګرانا پتا ویاړي هر یو ځوانا پتا ویاړي هر یو ځوانا اجي نور خیریه بنسټ